أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. یو ځل بیا هم ښه راغلاست نن ورځې خپرونې ته. قدرمنو لیدونکو، لکه څرنګه چې موږ تاسو ته معلومه ده چې د سباوون تلویزیون اداره خاص کر د حفظ او د قرات سیالۍ په لاندې ډول د 5 کارو په جریان کې په لار اچولې ده. دا رنګه هغه وخت بیا رسېدلی دی. یو ځل بیا د حفظ او د قرات سیالۍ د حافظانو د قاریانو د تشویق او د ذهن پیاوړتیا په خاطر چې دې لارې ته دوی نور هم ښه تشویق سي، هغه خپرونه کې زموږ سره داوران صاحبان قاري صاحب بدیع الدین آغا او قاري صاحب عبدالستار خادم، قاري صاحب سعید الدین، قاري صاحب جند الله آغا را سره میلمانه دي. داوران صاحبان د خپرونې د پیل په شروع کې د تلاوت لپاره په ابتدا کې بلنه ورکو چې تلاوت وکړي قاري صاحب عبدالستار خادم ته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. الله الله. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن الله حسن. وإن كنت من قبله لمن الغافلين. صدق الله العلي العظيم. ما شاء الله، بارك الله في عمرك. قاری صاحب عبدالستار خادمو چې ستاسو په مخ کې د کلام الله څو مبارک آیتونه تلاوت کړل.
نړۍ مننه ترېنه کوو. رابسو هغه کم قرا حضرات چې په دې خپرونه کې برخه اخیستې ده: قاري صاحب جلیل احمد، قاري صاحب نعمت الله، قاري صاحب سید یاسین، قاري صاحب مصباح او قاري صاحب محمد جواد. راځو قاري صاحب جلیل احمد ته بلنه ورکو چې د میکرافون مخ ته تشریف راوړي او ګرانو سامعینو ته په خپل خوږ اواز کې د کلام الله څو مبارک آیتونه تلاوت کړي. تشریف راوړي ستاسې حضور ته قاري صاحب جلیل احمد. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري. قاري صاحب جلیل احمد تلاوت شروع کړه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. إن شاء الله أحسنت. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله العظيم. صدق الله العلي العظيم. قاري صاحب جلیل احمد چې ستاسو په مخ کې د کلام الله څو مبارک آیتونه تلاوت کړل ماشاءالله. قاري صاحب رابسو عبدالستار صاحب ستاسو ولور ته د قاري صاحب پر تلاوت باندې نظر ورکړي. ماشاءالله جزاکم الله خیره. قاري صاحب جلیل احمد واقعیت ښه تلاوت وکړ. البته د مقاماتو د لحاظه تلاوت کې څه ستونزې وې. هغه دا چې کله چې موږ په مسابقه کې تلاوت کوو دا چې مخکې موږ ځینو قرا صاحبانو ته ویلي وو چې تاسو تکرار مه کوئ. دا معنا نه چې تاسو د مقاماتو پردې پرېږدئ یا د مقاماتو هغه حالتونه پرېږدئ. مثلا د بیات مقام هغه درې حالته چې دي دوی ته معلومیږي: قرار، جواب، جواب الجواب. اوس قاري صاحب تلاوت شروع کوي یوازې اعوذ بالله په قرار مرتبه کې ویل، نور دی جواب ته ولاړې. داسې باید نه وای سوي. قرار مرتبې څو آیاته ویل سوي وای، څو وخت به سوي وای، بیا جواب ته او بالاخره جواب الجواب ته. جزاکم الله. قاري صاحب خادم صاحب چې ستاسو پر تلاوت باندې نظر درکړي جزاکم الله. قاري صاحب جلیل احمد تا ته پر دغه ځای باندې خدای فمانۍ درکو، الله دې ملسه. دوهم قاري صاحب راغواړو د خپرونې ګډونوال قاري صاحب نعمت الله ته بلنه ورکو چې د میکرافون مخ ته تشریف راوړي او ګرانو سامعینو ته په خپل خوږ اواز کې د کلام الله څو مبارک آیتونه تلاوت کړي.
قاری صاحب نعمت الله. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري. قاری صاحب نعمت الله تلاوت باندې شروع کوه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله أحسنت. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. الله ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الله الله صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. ما شاء الله أحسنت. صدق الله العلي العظيم. ما شاء الله بارك الله فيكم. قاری صاحب نعمت الله و چې ستاسو په مخکې د کلام الله څو مبارک آیتونه تلاوت کړل. رابسو قاری صاحب سعید الدین ته چې د قاری صاحب نعمت الله پر تلاوت باندې کومه ستونزه نیمګړتیا وه هغه ورته په ګوته کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. ماشاءالله قاری صاحب نعمت الله ډېر په زړه پورې او ښایسته تلاوت وکړ، خو یوه یادونه باید وکړو، قاری صاحب دی د تلاوت په جریان کې د حروفو د مجهولتیا څخه ځان وساتي، نور د مقاماتو د لحاظه، د تجوید د لحاظه، د ادا د لحاظه. په هر صورت د قاری صاحب تلاوت ښایسته و، او که چیرې دی خپل په تلاوت باندې فکر وکړي، غور وکړي، نو انشاءالله دا ورځ لیرې نه ده چې دی به د هیواد په سطحه یو قاري جوړېږي. بالکل ماشاءالله ډېر ښه ټکي ته اشاره وکړه. که قاری صاحب په تلاوت کې د اعوذ بالله څخه وروسته دستي مقام الحجا شروع کړي، که چیرې دی سی وایي مقام البیات په قرار او بیات بیا رسته تللی وای او بیا وروسته حجاز ته او بیا نهاون ته یعنې دومره ښایسته تلاوت به راغلی وای چې ډېر به ښایسته تلاوت راغلی. په هر صورت انشاءالله په آینده مقابلو کې به انشاءالله و دې ټکي ته دوی فکر وي چې باید ځکه هلته په هغه دغه کې هم دی وایي مقامات چې کوم دغه دي مقام الرست والعجم، یعنې اول که داسې کابه سهلون داسې هغه دغه وایي په وزن کې د دې نو چې مقام اول بیات وروسته یا رست ولسي د رست وروسته بیا چې هر مقام وایي ترتیب باندې. شحات صاحب که موږ تاسې فکر کړي وي اول بیات 4-5 دقیقې وایي،
بیا د هغه څخه وروسته کله رست وایي کله به سیده ځي و جهارکا ته ځي د هغه څخه وروسته جهارکا څخه وروسته دستي ځي بسکا بیا وروسته اخر کې حجاز و نهاون دا ګډوي ماشاءالله په هر صورت قاري صاحب نعمت الله ډېر په زړه پورې تلاوت وکړي الله دې ورته نور هم د ښو توفیق ورته ورکړي چې نور هم مقاماتو په برخه کې ورته لا پاملرنه ضروري ده چې باید ډېر پاملرنه جزاکم الله قاري صاحب نعمت الله ته پر دغه ځای باندې خدای په معنی ورکو الله دې ملسه دریم قاري صاحب راغواړو قاري صاحب سید یاسین ته بلنه ورکو چې د میګرافون مخ ته تشریف راوړي او ګرانو سامعین ته په خپل خوږ اواز کې د کلام الله څو مبارک آیتونه تلاوت کړي قاري صاحب سید یاسین أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري قاري صاحب یاسین سید یاسین تلاوت شروع کړه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه صدق الله العظيم صدق الله العلي العظيم ماشاءالله قاری صاحب سید یاسین و چې ستاسو مخکې د کلام الله څو مبارک آیتونه تلاوت کړل قاری صاحب به دې ودین هغه ولوري ته به ورسو چې د قاری صاحب پر تلاوت باندې کومې ځانګړتیاوي یا کوم نیمګړتیاوي هغه ورسه په ګوته کې ورته بارک الله فی عمرک ماشاءالله قاری صاحب ښه تلاوت وکړي باید تلاوت کې باید قاری صاحب دا ځان سره وپوهوي چې ډېر په ستوني کې ونه وویل شي اواز تر خوله راوباسي په پزې کې نه وي څنګه چې داسې دوی څومره پر ځان زور راولي دا خو هېڅ معنا نه ورکوي پر ځان زور رانه ولي اواز تر خوله راوباسي تر پزه راوباسي په پزې کې ونه وویل شي بارک الله فیکم قاری صاحب محترم قاری صاحب تلاوت باندې په تجوید کې کومې ستونزې وي چې هغه ورته په ګوته بلې محترم سید یاسین ورور ښه تلاوت وکړ البته په تجوید کې څه نه څه ستونزې درلودې هغه دا چې یو ساکن حروف باید اعلان نه کړی سي ساکن حروف باید ساکن وویل سي که چیرې ساکن حرف په خپل مخرج کې نه ویل کېږي یا ایله کېږي د هغه څخه متحرک حرف جوړېږي نو بیا دلته لهنې جلي راځي دوی ته معلومیږي دغه غلطۍ څخه دې ځان وساتي دا غټه غلطي ده نو نور تلاوت یې انشاءالله ښه و دلته د لا بریا په هیله تجوید په هکله کې باید قاری صاحب
سید یاسین باید قاري صاحبان ورته د تجوید په هکله لکه اخفاء و اظهار جنات معروشات و غیر معروشات کې ادغام دا شانو کې جزاکم الله. قاري صاحب سید یاسین ته په دغه ځای باندې خدای پاماني ورکو، الله دې ملسه. څلورم قاري صاحب د دې خپرونې برخوال چې دی قاري صاحب مصباح ته بلنه ورکو چې دی راشي د میکروفون مخته او ګران سامعین ته په خپل خول اواز کې د کلام الله څو مبارک آیتونه تلاوت کړي. قاري صاحب مصباح الله. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري. قاري صاحب مصباح الله تلاوت شروع کړه. خیره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين جعلوا القرآن عضين. إن شاء الله أحسنت. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إن شاء الله. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر. إن شاء الله أحسنت. فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صدق الله العظيم. صدق الله العلي العظيم. ما شاء الله. احسنت. قاري صاحب مصباح چې ستاسو په مخ کې د قرآن مجید څو مبارک آیتونه تلاوت کړل. قاري صاحب رابسو عبدالستار خادم صاحب د قاري صاحب پر تلاوت باندې کوم نظر ورکوي؟ بلې مصباح ورور ښه تلاوت وکړ. البته موږ باید داسې ونه کړو چې تلاوت کوو یوازې اواز او لحن مقاماتو توجه وکړو، بلکې اولا مهمه خبره دا ده چې موږ الفاظ ښه ووایو. هغه هر حرف چې دی په خپل مخرج کې ادا کېږي د هغه ځای څخه یې ادا کړو، ځکه که چیرې موږ یوازې اواز ته توجه وکړو، مقامات ته توجه وکړو، نو بیا یو حرف په بل حرف سره بدلیږي، لحن جلي رامنځته کېږي. او بله نیمګړتیا دا وه، البته غټه نیمګړتیا بلل کېږي چې قاري صاحب په تلاوت کې څو ځایه لفظي غلطۍ هم درلودې، حرکات به یې سره اړوله، نو دغه غلطۍ شته. البته دا چې د دوی په خوښه هم دا لومړی پړاو دی چې دوی په خپله خوښه تلاوت کوي. دوی باید لومړی دغه هر ځای چې وایي هغه ښه لفظاً زده کړي، لفظي غلطۍ ونیسي.
په مسابقه کې دغه شی ډیر خطرناک ښکاري د دوی لپاره، باید دغه شی توجه وکړو. جزاکم الله. قاری صاحب عبدالستار خادم چې د قاری صاحب مصباح پر تلاوت باندې هغه ماشاءالله قاری صاحب ډیر په زړه پورې تلاوت، خو البته د داورانو چې کومه نظریه وایي چې قاری صاحب هغه کوم مشکل لري، انشاءالله په آینده پړاو کې آینده مقابلو کې هغه ستونزې ته دی فکر وکړي. انشاءالله قاری صاحب به د هیواد په سطحه بیا به انشاءالله ښه قاری خدای جن جوړ کړي. قاری صاحب مصباح پر دغه ځای باندې تا ته خدای په معنی درکو الله دې ملسه. پنځم قاری صاحب د دغه خپرونې ګډونوال قاری صاحب محمد جواد ته بلنه ورکو چې د میکروفون مخ ته تشریف راوړي او ګران سامعین ته په خپل خوږ اواز کې د قرآن مجید څو مبارک آیاتونه تلاوت کړي. قاری صاحب محمد جواد. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري. قاری صاحب محمد جواد په تلاوت باندې شروع کوه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. إن شاء الله. أحسن. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. أحسن. ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. صدق الله العظيم. صدق الله العلي العظيم. قاری صاحب محمد جواد چې ستاسو مخکې د قرآن مجید څو مبارک آیاتونه تلاوت کړل، را بسو د دوران ولورته قاری صاحب سعید الدین چې د قاری صاحب محمد جواد پر تلاوت باندې کومه نیمګړتیا هغه ورته په ګوته کې. بلې جواد احمد ډېر ښه تلاوت وکړي قاری صاحب محترمه، خو لیکن یوه غټه غلطي د تلاوت کولو د هغه دا ده چې دی د تلاوت په جریان کې پر ډېر تمرکز د ده پر مقاماتو وي او پر ځان ډېر زور راولي. قرآن کریم هغه کتاب دی، هغه کلام دی چې ډېر په سړه سینه سره باید ادا سي، هر حرف تلاوت ډېر په ښه انداز سره وسي او د ده ډېره توجه وقف ته د رسېدو و د الفاظو خیال د نه ساتئ، باید ډېر تمرکز پر دې وسي چې دی د الفاظ په ډېر یو ښه انداز سره ادا کړي. محترمه یو پوښتنه موږ ته پیدا کېږي چې د اهل عجم په مجموع کې ټول که موږ د مصریانو ته وګورو، قاری محمد الخشت چې یو قاری دی د مصریانو، سبحان الله چې کله په یو داسې انداز کې تلاوت کوي، دا رقم قاری صاحب شحات محمد انور حفظه الله، الله دې قبر ورته منور وګرځوي،
چې د تاریخ کې لیکي چې د مرګ وروسته 15,000 تلاوت د اوس خلک پر نیټ باندې خپروي او استفاده جنې کوي. دغسې قاري محمود صابر چې په زړه پورې تلاوت کوي چې دغسې طریقې ته موږ څنګه د خپل موږ ټول اهل عجم د دې و مصریانو پر طریقه باندې ولاړ سو. زموږ اکثره اوقاتو کې یو خدای چې په تلاوت کې مو نیمګړتیاوي یا د مقاماتو ډېرې وي یا د وقف ډېرې وي بالکل زه په صفت د نتا کې یم دا وري استذکار دی. بیا هم بعضې قره حضرات قاري صاحب ماشاءالله ډېر په زړه پورې تلاوت خو لیکن یو ځای دا تورې بیخي ولکن جعلناه نورا نهدي به من نشاء دا شین باید ښه صفت ادا تفشي د قاري صاحب په خوله کې ډېر مجهول و ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. داسې که دغه شی زموږ قره حضرات قاري صاحب و دې ضد ته پاملرنه وکړي دغه تورې صحیح ادا کړي څه ډول موږ کولی سو چې دغه زموږ قره حضرات تجوید صحیح کړي. زموږ خو دلته ډېر تمرکز نن سبا د قراو پر دې دی. زه خپله چې کومه درسګاه کې استاد یم هر قاري صاحب چې راشي د فن دومره خواهش نه کوي چې زه فن باید څنګه زده کړم د ده تمرکز بس چې لهجه او مقامات څنګه زده کړم. د دوی داسې فکر وي چې قرآن مجید په مقاماتو باندې بس ښایسته لیکن البته تجوید تجوید دی. کله چې تجوید صحیح ادا سي البته که موږ د مصریانو نور عربو قراو ته وګورو هغه ډېر اواز ته نه ګوري هغه صرف تجوید ته ډېر خیال کوي. دغه تجوید په لحاظ سره د دوی هلته حروف هم ښایسته راځي هغه ادا یې هم ښایسته راځي او ډېر ښایسته تلاوت یې هم راسي. قاري صاحب نظرونه مو واورېدل جزاکم الله خیره. الله دې زموږ ټولو قراو ته د دې توفیق ورکړي چې پر تجوید باندې کوشش ډېر وکړي نه پر مقاماتو پر اواز باندې. دا په مجموع کې زموږ د ټولو قراو دا یو مشکل دی چې د دوی پر مقاماتو باندې ډېر تمرکز وي. قاري صاحب محمد جواد چې زموږ سره په خپرونه کې برخه اخیستې وه قاري صاحب محمد جواد پر دغه ځای باندې اختتام خدای په معنی ورکوو. زموږ د نن ورځې خپرونه پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. د بیا دپاره چې موږ ستاسې په چوپړ کې حاضرېږو پر لوی او بخښونکي خدای مو سپارو. الله مو مل او کامیابه بریالي اوسئ. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع